बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू د خپل نن ورځ لیکچر ته چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML ځینې ټیګز تاسو ته در معرفي کړي وو چې هغې کې به موږ ویلي وو ایمیج ټیګ و، پیکچر ټیګ و، ویډیو، آډیو او داسې نور ټیګز وو چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته معرفي کړي وو. خو راځو په نن ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML ځینې لیست تاسو ته در معرفي کوو چې HTML کې لیست څو قسمه دی، لیست په څنګه جوړیږي، د څه هدف لپاره جوړیږي. نو موږ سره په HTML کې د لیست په اړه موږ دومره ویلی شو چې The HTML list allow web developers to group a list of related items in a list. ګورئ دا موږ سره د related items موږ سره لیست کوي. نو د لیست هدف هم دغه دی چې په هغې کې موږ سره related items چې دي هغه به موږ په دې کې لیست کوو. صحیح ده؟ نو راځو موږ سره د ټایپس آف لیست چې دي که نه موږ سره په درې قسمه دی. یو ان آرډر لیست دی، بل آرډر لیست دی او بل ډسکرپشن لیست دی. صحیح ده؟ نو په HTML کې چې دی موږ سره دغه درې قسمه لیست موجود دي چې نن به موږ په دغه لیکچر کې تاسو ته دغه درې واړه په پریکټیکل سره ښیو چې د دې اټریبیوټس کوم دي، دا څرنګه کارول کیږي او په کوم شکل کارول کیږي. صحیح ده؟ او دا به موږ په HTML کې په د VS کوډ په واسطه به څنګه کریټ کوو. صحیح ده؟ دا به موږ تاسو ته په دغه لیکچر کې در معرفي کوو. صحیح ده؟ راځو موږ سره نن فرست موږ سره ان آرډر لیست دی چې دا ان آرډر لیست په اړه باندې موږ دومره ویلی شو چې ان آرډر لیست starts with UL tag. دا به د UL tag سره سٹارټ کیږي، یعنی سٹارټینګ به د دې سره وي. each list item starts with LI tag سره به د دې آیټمز چې موږ په دې کې معرفي کوو په دغه لیست کې دا به د LI سره معرفي کیږي. UL معنا ان آرډر لیست سٹارټ شو په دې سره، او LI معنا په دغه لیست کې چې دی دغه آیټم چې دی دغه په دغه یعنی دغه نمونه په دې LI سره به سٹارټ کوو، یعنی په دغه لیست کې چې هر یو آیټم اضافه کوو د LI په واسطه به کیږي. The list item will be marked with the bullet by default. یعنی دا به په دې کې به bullet استعمالیږي. که چېرې تاسو ورډ فایل خلاص کړئ هغې کې کله چې تاسو یو لیست جوړوئ نو هغې کې تاسو bullet اخیستلی شئ چې ډفرنټ شیپس لري. نو دې کې به موږ سره چې کله موږ ان آرډر لیست جوړو په دې کې به دغه لیست به د بولټس په واسطه بای ډیفالټ جوړیږي، یعنی دې کې به دغه بولټس کارول کیږي. کولی شو موږ دا چینج هم کو ورته، هغه به د ان آرډر لیست د اټریبیوټس په واسطه به کیږي چې هغه به هم تاسو ته ښیو. راځو خپل VS کوډ خلاصو. موږ لایف سرور هم اخیستلی دی دغلته، نو هغه به دغه ان آرډر لیست چې کوم یو موږ سره دی دا به تاسو ته موږ په دغه لیکچر کې اوس وایو. صحیح ده؟ راځو دغه ان آرډر لیست سٹارټ کوو. زه لیکم چې UL سٹارټ مې که دلته ورته زه یو آیټم معرفي کوم، لکه وګورئ زه فار ایگزامپل LI ورته وایم، په LI کې ورته لیکم چې CSS. صحیح ده؟ دا مې را واخیسته. بل آیټم ورته معرفي کوم چې HTML ورته لیکم. صحیح ده؟ دا مې واخیسته، صبر دا مې ټیګ سٹارټ کړ، زه به دلته HTML ولیکم. صحیح ده؟ HTML مې ولیکه. بل LI ورته معرفي کوم او ورته وایم ته ماته ولیکه کمپیوټر. صحیح ده؟ دا مې واخیسته. راځم اوس بل یو LI ورته معرفي کوم، ورته وایم چې ته څه ولیکه، کیبورډ ولیکه. سوري ټول دا اوکې کیبورډ لیکم. صحیح شو؟ کیبورډ مې ولیکه. ګورئ کله چې موږ دا براوزر ته راشو نو موږ ویلی چې دغه لیست که چیرې موږ سٹارټ کوو دا بای ډیفالټ به د څه شي په واسطه به کیږي، بولټس په دې کې کارول کیږي. لکه وګورئ ما LI ټیګ UL ټیګ سٹارټ کړه، د UL په واسطه موږ ان آرډر لیست سٹارټ کړه. دې کې موږ آیټمس چې کوم معرفي کړي دي دا د LI په واسطه شوي دي چې یو کې CSS ده، HTML ده، کمپیوټر ده، کیبورډ ده او دا تاسو هر څه پکې معرفي کولی شئ. لکه دې کې موږ ځینې ډسکرپشن اټریبیوټس هم لرو چې هغه هم تاسو ته معرفي کوو. ځینې ملګري موږ ته وایي چې دغه ډاټس لرې که ماته بل یو څه دلته راوله. نو راځو دلته چې موږ سره دا UL ټیګ دی، دې کې به موږ سٹارټ اخلو. دې کې به ورته وایو چې ماته د دې ټایپ چې شی که ټایپ راته بدل که په دې کې. صحیح ده؟ ټایپ راته چې ولیکه DESC ولیکه، لکه ډسک راته ولیکه. صحیح ده؟
لکه دغه د دې په واسطه مونږ کولی شو چې دغه ټایپ د دې بدل کړو. صحیح ده، سیف کړی هم نه دی لا. ښه، نو کله چې مونږ دا سیف کړو ګورئ دا به مونږ سره څه شی کېږي، د ډیسک په واسطه چې دی که نه مونږ کوم یو بای ډیفالټ چې کوم ډاټ راځي بلټس راځي دا د دې په واسطه به کېږي. صحیح ده، که چیرې مونږ دلته ولیکو نن ورته لیکم ګورئ کله چې دا سیف کوم دا بلټس به لرې کېږي د دې څخه. نو کله چې هر یو په دغه ټایپ کې چې تاسو کوم یو اټریبیوټس ورته لیکئ هماغه به ورباندې اپلای کېږي. زه بل لیکم سرکل لیکم ګورئ ښه هغه ډاټس لرې کېږي او سرکل مونږ ته راځي په دې باندې. صحیح ده، نو هر یو اټریبیوټ چې مونږ ولیکو د دې په واسطه به دا چینج کېږي. بل مونږ سره د سکویر دی، سکویر ورته لیکو، سکویر چې زه ورته ولیکم نو دا به بدلیږي، لکه دې کې به داسې سکویر شیپس به راځي د بلټس په ځای باندې. نو ګورئ د یو ایل ټیګ دغه څه اټریبیوټس یو، نو که چیرې څوک نه غواړي چې دغه ډاټس یا د سکویرس پیر شي دلته، نو تاسو به څه لیکئ، نن به ولیکئ چې تر څو هر یو پکې کوم یو آیټم تاسو معرفي کوئ نو د هغې مخې ته دغه بلټس رانی شي. ښه، دا مونږ سره د په ایچ ټي ایم ایل کې د ان آرډر لیست. نو راځو دې پسې چې مونږ سره کوم یو لیست دی هغه آرډر لیست دی، چې د آرډر لیست په واسطه مونږ څه کولی شو، ان آرډر لیست starts with OL tag. دا به د OL tag سره سټارټ کېږي. each list item starts with the LI. ګورئ LI tag سره به دا هم د هر یو لیست آیټم چې مونږ معرفي کوو نو د هغه به د LI سره کېږي. په آرډر لیست او انډر آرډر لیست کې آیټم ماډیفیکیشن آیټم چې مونږ معرفي کوو ورته هغه به د LI سره به کېږي. صحیح ده، the list item will be start with number by default. ګورئ په آرډر لیست کې چې دی بای ډیفالټ به نمبرز کارول کېږي لکه 1 2 3، او په ان آرډر لیست کې چې دی موږ سره به بلټس کارول کېده. نو راځو ګورئ موږ په اگزامپل کې هم تاسو ته په دغه ځای کې درکړی دی چې 1 2 3 هم لیکلی ورته، نو دا به په آرډر لیست کې په 1 2 3 به سټارټ کېږي. راځو خپل وی ایس کوډ ته چې زه به دا براوزر هم دلته شو کوم او دغه کوم یو کوډ چې مې لیکلی دا به ډیلیټ کړم او را به شم موږ به څه سټارټ کړو، آرډر لیست به سټارټ کړو. او ایل به ولیکم، آرډر لیست به ما سره سټارټ شي، ایل آی سره به زه آیټم معرفي کوم. صحیح ده، نو لیکم چې 1. صحیح ده، دا 1 مې ولیکه، بیا یو آیټم ورته معرفي کوم، لیکم چې 2. صحیح ده، دا مې ولیکه. بل ورته معرفي کوم، ورته وایم چې 3. دا مې ولیکه، یو بل هم. ښه، ګورئ هر یو آیټم چې موږ ورته ډسکرایب کوو ډیفاین کوو هغه به موږ ته شو کوي په بای ډیفالټ. دلته به په بای ډیفالټ 1 2 3 به شو کېږي د بلټس په ځای باندې. صحیح ده، نو هر یو آیټم سره به دا شو کېږي. صحیح ده، نو راځو دلته موږ سره د دې څه اټریبیوټس دي چې دا موږ ته څه ښیو. ځینې ملګري وایي چې دا دغه 1 2 3 په کار نه دی، دا باید لرې شي، دې په ځای به بل څه شی راشي. نو موږ ورته وایو چې ټایپ ورته معرفي کوم، زه ورته وایم چې دې ټایپ کې ورته 1 2 3 خو بای ډیفالټ راځي، که زه A انتخاب کوم ګورئ ښه دا ټول به کیپیټل ABC څخه سټارټ کېږي. که چیرې زه دا لرې کړم او ورته ووایم چې دا لرې کړه ورته سمال ABC ولیکه نو دا به سمال څخه سټارټ کېږي. صحیح ده، زه که چیرې دا هم لرې کړم او زه ورته ووایم چې نو دا آی سټارټ کړه لکه رومن عادت ور سټارټ کړه نو دا به رومن عادت څخه سټارټ کېږي، لکه کیپیټل آی کوم چیرې ولیکو. صحیح ده، که چیرې زه ورته ولیکم چې نه سمال آی ولیکه، دا سمال آی چې ولیکئ ګورئ د سمال رومن عادت څخه سټارټ کېږي. صحیح ده، ځینې ملګري موږ ته وایي ښه چې نه داسې وکړه چې کوم یو نمبرز چې زه لیکم لکه ګورئ ښه زه بای ډیفالټ 1 ورکوم، دا د 1 2 3 څخه سټارټ کېږي. زه ورته وایم چې نه دا 1 2 3 چې دی د 10 څخه ماته سټارټ کړه، لسو نه سټارټ کړم داسې په مخ باندې به ځي. صحیح ده، نو ګورئ موږ کولی شو چې دا سټارټ د 10 څخه راوالو. نو زه راځم دغه ټایپ ټول لرې کوم، ورته وایم چې سټارټ د څو څخه راواخلي، دا موږ ویلو چې د 10 څخه موږ ته راوالي. صحیح ده، زه 10 لیکم نو ګورئ 10 څخه به شروع 11 12 13 هم داسې به مخ ته ځي. صحیح ده، ښه ځینې ملګري وایي موږ ته چې نه دا 1 2 3 صحیح دی خو دا باید موږ ته ریورس راشي، یعنې سرچپه الټه دې سټارټ شي. نو زه داسې ورته لیکم چې ریورسډ، ریورس مې ورته ولیکه. ګورئ ښه دا ګورئ همداسې که چیرې موږ ورته اوس بل ډیفاین کوو دا به 5 څخه سټارټ کېږي. ګورئ ښه زه به ورته څه وایم چې بل LI معرفي کوم، ورته وایم چې FIV. صحیح ده،
ګورئ ومې لیکه هلته ګورئ 5 چې دی په لاندې سر کې راغی 1 سره او 1 چې دی په 5 کې معرفي کېږي لکه نمبرز ورته ریورس ډیفاین شوي دي صحیح ده نو په همدغه شکل سره دا به همداسې مخته ځي ښه راځو موږ سره بل آرډر لیست خو موږ ویلی بل چې HTML ډسکرپشن لیست دی موږ سره ګورئ HTML ډسکرپشن لیست څه ته ویل کېږي په دې کې چې دی موږ یو آیټم معرفي کوو یا یو عنوان معرفي کوو د هغې لاندې به موږ ډسکرپشن لیکو ورته ډېر زیات ډیټیلز به ورته ولیکو لکه څه وایو ګورئ ښه A description list is a list of items with a description of each term. The DL tag defines the description list. په DL سره موږ کولی شو دغه لیست ورته ډیفاین کړو چې موږ دغه لیست سټارټ کړو د ډسکرپشن لیست هم سټارټ کړو DT tag defines the name in the دغه DT چې دی که نه دا به د دې نیم معرفي کوي سرعنوان معرفي کوي از هیډینګ به معرفي کوي صحیح ده چې د دې هیډینګ څه شی دی او بل چې دی ډبل ډي چې موږ لیکو دغه ټیک چې ډسکرپشن لیکي ورته یعنې دا به د دې ډیټیلز معرفي کوي موږ سره صحیح ده راځو دغه ټیک سټارټ کوو دغه په خپل VS کوډ کې ګورئ دغه مخکنی لیست ډیلیټ کوم او زه راځم دغه ډسکرپشن لیست سټارټ کوم زه ورته وایم چې ما ته مه ولیکه سټارټ کړه دغلته زه ورته وایم چې DL راته سټارټ کړه صحیح ده دا مې ولیکه بل مې ورته ویلی DT مې سټارټ کړه ورته لیکم چې څه شی به وي HTML به وي صحیح ده HTML مې ورته ولیکه اوس دې په باره کې چې زه کوم ډیټیلز لیکم هغه به د DD ټیک په ټیک کې به ولیکم زه ورته لیکم چې دغه مې ولیکه ډسکرپشن او لاندې ورته لږ نور هم لیکم صحیح ده دا مې ولیکه او لږ نور هم مې ورته اضافه کړه نو ګورئ دغلته چې کوم سره HTML عنوان دی د دې لاندې کوم ډسکرپشن لیکل شوي دي دا هم دغه د ډسکرپشن لیست په واسطه کېږي ګورئ دغه HTML کوم هیډینګ چې ما لیکلی دی عنوان مې لیکلی دا ګوره په کوم سر کې راغی او د دې ډیټیلز موږ سره په دغه ځای کې رالل راځو یو بل لیست هم معرفي کوو ګورئ چې هغه دا به کوم ځای کې موږ سره شو کېږي صحیح ده یو بل لیست به زه تاسو ته دلته کریټ کړم بل لیست موږ داسې معرفي کولی شو ګورئ الریډي موږ سره ډسکرپشن لیست کریټ ده صحیح ده بل موږ به دلته څه وکړو چې دلته به DT واخلو او دلته به ورته شی ولیکو یو بل هیډینګ ولیکو لکه CSS دا مې ولیکه صحیح ده CSS ګوره هلته اپیر شو او بل موږ ورته دلته شی معرفي کوو ډیټیلز معرفي کوو صحیح ده ډیټیلز به دلته په همدغه شکل به تاسو خپل ډیټیل به دلته ورته لیکئ صحیح ده ګورئ نو دغه د موږ سره د ډسکرپشن لیست دی د ډسکرپشن لیست په واسطه کولی شو چې یو عنوان موږ ولیکو د هغې ډیټیلز موږ په پوره شکل سره ورته ولیکو دا موږ سره زموږ د نن ورځ لیکچر چې موږ تاسو ته په HTML ټیک په HTML لیست باندې خبرې وکړې سوري او د HTML هغه کوم لیست ټایپس چې دي د هغې ډیټیلز چې دي کوم ټول موږ تاسو ته در معرفي کړل نو په دغه لیکچر کې موږ سره دغه عنوانونه موجود وو نو موږ اوس تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ زموږ په یوټیوب چینل کې تاسو ته کوم پلی لیست چې موږ تاسو ته اماده کړی د HTML په باره باندې نو کولی شئ تاسو دغه زموږ چینل څخه لیدنه وکړئ زموږ ویډیوګانې زموږ په چینل باندې موجودې دي تاسو کولی دې نه استفاده وکړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ که چېرې زموږ ویډیو تاسو ته ډېر مفیده تمامېده او ډېر څه مسترې زده کړي نو تاسو حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ ویډیو لایک او کمنټ ورباندې وکړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي بل کولی شئ زموږ د په یوټیوب چینل کې دغه د HTML پلی لیست ځان سره بک مارک کړئ تر څو تاسو کولی شئ چې په نږدې سره د دې لیدنه وکړئ کولی شئ تاسو زموږ دغه ویډیوګان د A څخه تر Z پورې ټول وګورئ تر څو تاسو ترې ډېر څه زده کړئ نو زموږ ویډیوګان د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو د نور ملګري هم ترې استفاده او ګټه واخلي نو موږ د دې څخه وروسته بل پلی لیست سټارټ کوو نو کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شیر کړئ چې موږ تاسو ته کوم یو پلی لیست سټارټ کړو په کوم ټاپک باندې وغږیږو کوم ټاپک باندې تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړو نو هغه خپل نظرونه موږ سره په کمنټ کې او هم د واتساپ په نمبر باندې شیر کولی شئ